د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست مشرتابه پلاوي د غزني جاغوري ولسوالۍ ته سفر وکړ. د بدني روزنې او ورزش ریاست فني او مسلکي مرستیال حافظ احمد جان، د اولمپیک کمیټې اجرایي رئیس استاد محمد پاینده اختري، د دفتر رئیس محمد الله احساس اخونزاده او ورسره مل پلاوي د تېرې جمعې په ورځ د غزني ولایت جاغوري ولسوالۍ ته سفر وکړ. له یاد پلاوي څخه د غزني ولایت ورزشي مسؤلینو، ورزشکارانو او خلکو توت هرکلی وکړ او لومړی یې د جاغوري ولسوالۍ د ناوې په کلي کې د شهید یاسین له ورزشي ټولنې او د جاغوري د ورزشي میدان څخه لیدنه وکړه او بیا په یاده ولسوالۍ کې د ورزش په امکاناتو، ستونزو او حل لارو خبرې اترې وکړي. وروسته د غزني د نیزه وهنې فدراسیون د جاغوري، مقر، قرهباغ، ناور او د مرکز غزني د ورزشکارانو ترمنځ د نیزه وهنې په زړه پورې سیالۍ وکړي چې په پایله کې د جاغوري اوسیدونکي سید ظاهر لومړی، نبی جان له مقر څخه 2 مقام او عبدالوهاب هم له مقر څخه 3 مقام خپل کړ او په پای کې مخکښ او پیاوړو نیزه وهونکو ته ستاینلیکونه او کپونه ورکړل شول. د دې ترڅنګ د آزادو سیالیو یو تن ورزشکار نقیب الله جالبي او هیښوونکي حرکتونه نندارې ته وړاندې کړل، لکه په غاښونو د تراکتور کش کول، همدارنګه تراکتور نیول، په سینه د کاڼي ماتول، په غاښونو د 90 کیلو وزن پورته کول. د هغه حرکتونه وو چې سلګونه ننداره کوونکي یې حیران کړل او د تشویق لپاره به یې لاسونه ورته پړکول. نوموړی د ورزش ادارې د ورغلي پلاوي له لوري په ډالیو او ستاینلیکونو ونازول شو. نقیب الله د غزني قرهباغ ولسوالۍ د خالو خیلو د کلي اوسیدونکی دی. د نقیب الله په وینا 22 کاله یې په ایران هیواد کې تمرین کړی. نوموړی غوښتنه لري چې د یو کلب جوړولو زمینه ورته برابره سي ترڅو نور ځوانان هم وروزي. زه دا غوښتنه لرم چې ماته مثلا یو ښه کلب پاله شي او زه نور خلکو ته کار وکړم، پوه شه، نور خلک وروزم.